نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت که وی را مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت همراهی میکرد، طی سفرش به ولایت غزنی با مسئولان محلی، تاجران و صنعتکاران این ولایت دیدار کرد. در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، مسئولان وزارت صنعت و تجارت بیان داشتند: ما از صنعتکاران، تاجران و تولیدات داخلی کشور حمایت می‌نماییم. تماما برنامه صنعت تولیدات داخل افغانستان حمایت میکنیم. اگر ما یک بوتل آب در داخل افغانستان را تولید میکنیم، از این حمایت میکنیم. نمیخوایم که دیگر از بیرون به ما بوتل آب بیاد. اگر کسی میخواد که قوانین دمپینگ بالای ما، قانونی است که یک وقت خیلی ارزان عرضه میکنند در کشور، بعد از اینکه قیمت بالا رفت یا قیمت پس دوباره قیمت را بالا میکنند. یا به این مسائل، به همه این مسائل ما الحمدلله متوجه هستیم و حمایتی که الحمدلله از هر سکتور ما کنیم. ولس مجاهد ده په اقتصاد کې بیا مجاهد ده. د ده زوی په سنګر کې ما مجاهد و. د ده زوی ورور په اقتصاد کې مجاهد ده. د داسې ولس لپاره اوس قرباني ورکول پکار ده. اسلامي نظام د دې لپاره خاصه توجه کړ، اسلامي امارت اقتصادي مرستیال ورته ټاکل. از سوی هم شماری از تاجران در این نشست بیان داشتند اکنون زمینه سرمایه گذاری در کشور مساعد شده است و از تاجرانی که در خارج از کشور هستند خواستند تا به کشور برگشته و سرمایه گذاری نمایند. خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی سرمایه په خارج کې کړې ده، ثبت کړې ده، د هغو ټولو لپاره ښه زمینه ده چې داخل ته را انتقال کړي او په خپل دغه ځورېدلي او کړېدلي هېواد کې خپله سرمایه ثبت کړي. از سوی دیگر رئیس اتاق صنایع و معادن غزنی افزود بعد از حاکمیت امارت اسلامی صنعت غزنی رشد خوبی داشته و چندین فابریکه تولیدی نیز در ولایت غزنی آغاز به کار نموده است. وزارت تجارت د خاصه مشترکتوب راغی چې تاسو موږ ته آمار د شرکتونو د بندېدو او د نوي شرکتونو د ایجادېدو ارقام موږ ته راوړي دي. خو الحمدلله په غزني کې صرف یو شرکت بند شوی و او 15 شرکت نوی ایجاد شوی و. این در حالی است که وزیر صنعت و تجارت و هیئت همراهش از نمایشگاه تولیدات داخلی که در این ولایت برگزار شده بود نیز بازدید نمود.